یو ساده مثال زه تاسو ته وایم. د بیګا جنرال صاحب راغلی و، نو د ملګري وایي چې جنرال صاحب نه دیني علوم کړي دي او نه عصري علوم. دا ټوله مدرسه ورته خوشحاله وه، دا ځوانان ورته خوشحال وو، ټوله دنیا یې پېژني. چاته چې د جنرال نوم ور واخله جنرال مبین عرب و عجم یې پېژني. دا جنرال کې څه کمال موجود دی. یو 15 ورځې د حق په دفاع کې تېرې کړې دي. هغه هم د ژبې له لارې ژبنی جهاد یې کړی، د حق لاره یې خپله کړې ده. دغه سړي نه الله عز وجل یو سړی جوړ کړ. که موږ د حق په دفاع کې ودرېږو، موږ په حق باندې استقامت وکړو، یقین په الله باندې وکوئ چې آخرت خو پرېږده، په دنیا کې به هم تاسې معزز ګرځېږئ. او که خدای مه کړ حق ته باطل وي او باطل ته حق، دا حق او باطل یوازې تر اشغال او د امریکایانو تر راتګ او د جمهوریت تر دورونو منحصره خبره نه ده، اوس هم کېدلی شي. که حق تم باطل وي او باطل تم حق وي، آخرت خو پرېږده. ما دې په الله باندې قسم مې په دنیا کې مهان ګرځېږو، په دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کېږو. 15 ورځې به زموږ د چاپړوسۍ له امله، چې موږ به د چاپړوسۍ له امله حق ته باطل ویلي وي او باطل ته به هم حق ویلي وي، یو څه غوړه مړی به راته پیدا شي. یو 15 ورځې به خلک زموږ قدرداني وکوي، خو یقین په الله باندې وکوئ چې وروستنی انجام زموږ بیا ډېر بدترین را روان دی. زه مثالونه تاسو ته نه وایم، په دې تیر جمهوریت نه رانیولې تر ننه پورې په علماو کې تاسو تصور ورباندې وکوئ چې چا حق ته باطل وي او باطل ته حق وي، څه الله عز وجل ورسره وکړي. خدای عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته نجات را په برخه وګرځوي.